چې کلم اختلاف راشي سمدستی هغه اختلاف ختموي. دې ته مګوره چې زه خاوند یم زه به کوزه غاړه وړم ښځه وایي ورګه دی به ماته کوزه غاړه وړي. دا چل مه کوئ. دا اختلاف په ورځې دوه به ورو ورو به اوږدېږي بله ورځ به د یو بل نه جدا شي او دا بچي به تیتر بیتر شي ورو خاندان به وران شي. دا دغه زر ختموي چې کله اختلاف راشي. د بیبي سره اختلاف مه اوږدوئ. په دې شیطان ډېر خوشحالېږي تاسو ته پته نشته. حدیث مبارک کې راځي د دې ټولو شیطانانو چې کوم مشر دی هغه د اوبو باندې خپل تخ ولګي په دریاب باندې تخت د پاسه ولګي او دا کچ کچ شیطانان خواري کې ویزي شیطانای کوي بیا ما ته ماخام ته کارګزاري راوړی نو دا شیطانان خوارش چې ګرځي نو دا ماخام کارګزاري راوړي دی مشر شیطان ته وي دا مې وکړل یو وی دا مې وکړل بل وی په تن مې دا وکړل غلا مې وکړه زنا مې وکړه په کس باندې اخر کې پکې یو ګوټ شیطان راشي بوډي ورته وی ما د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کړ یو رشته مې ورانه کړل اختلاف پکې راغی. حدیث مبارک کې راځي وی دا شیطان ولا د زین پاسی وی تر سره غاړه سلامو که غرضی کار پکې تا کړي دا نور سړيږي. دا تا چې کم کارو کو دا یوازې د ښځه خاوند اختلاف نه دی په دې بروح خاندان کې اوس اختلاف دوه خاندانونه وجنګيږي پې کنه بچی لاړ شي تباہ او برباد شي کنه نو په دې کلی ورانیږي او په دې ملکونه ورانیږي چې کله دا رشته خراب شي. دا ډیره اهمه رشته ده. دا په معمولی خبرو باندې مورانه شیطان ورلپاسي وي غرضی کار پکې تا کړی دی او دا نور سیتلی چې د ښځې او د خاوند په منځ کې د اختلاف پیدا کو دا نور هر څه به د دې سره راځي. دا دومره ناکاره عمل دی. د دې رشتو ته په ښه نظر ګورو دې ته د عبادت په نظر ګورو چې دا ټولو انبیاو ودونه کړي ما واده کړی دا خو عبادت دی. دا خو ډېره خوږه رشته ده. دا ښځه زما د جنت ملګری دی. دا به ما سره په جنت کې دا بیبي وي او دنیا کې کومې 100 او 150 او 50 کاله عمر دی نو دا بیبي مې د ژوند ملګری دا خو به ما سره د ژوند ملګری دا خو زما سره ژوند تیری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته فرمایل وی خيارکم صحابه تاسو ته غوړه سړی وخیم چې په تاسو کې ټولو کې غوړه سړی څوک دی وی غوړه په تاسو کې هغه کس غوړه دی چې هغه د خپلې بیبي سره خي. دا په ټوله دنیا کې غوړه دی چې هغه د خپلې بیبي سره خي. د خپلې بیبي سره روابط خي او بیبي ته خوشاله دا په ټولو کې غوړه دی. او زه په تاسو ټولو کې غوړه ما ځکه چې زه په تاسو ټولو کې د خپلو بیبيانو سره خیم ما مرخه څوک نشته څومره چې زه د خپلو بیبيانو سره خیم. نو مونږ په بار څومره ښه سړي چې کور ته راشو بس ښه سړیتوب په وره کې بار پرېږدو بس چې کور ته رادن نه شي ښه سړیتوب ختم. ولکه دې ښځې څه چل کړی دی ګناه خو یې وښیه که نه رور یې پرېښی دی خور یې پرېښې ده مور یې پرېښودې ده خاندان یې پرېښودی دی خپله قبیله یې پرېښودې ده راغلې ده ستا کره ډېره شوي ستا پلار ته پلار وایي ستا مور ته مور وایي د ښځې نه تپوس وکړئ وایي ته د کوم کلي نو دا د خاوند کلی ښیي که د پلار کلی ښیي د خاوند کلی ښیي که نه ښیي دا د خاوند کلي ته کلی وایي د خاوند خاندان ته خاندان وایي د خاوند مال ته مال وایي هر څه دې ښځې د دې خاوند دپاره قربان کړي دي او راغلې د خاوند سره ژوند تېری نو ټولې د دې سره بد روابط کوي بد سلوک کوي چې کور ته رادنده شي ګناه یې څه کړې ده څه قصور دی قصور یې وښیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل حدیث قدسی دی وی رب العالمین وایي چې دا ښځې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي ته ترې یوه نیکه اوچته که که نه دا ښځه ولې ستا داسې تابع ده دا په منځ کې څه شوې ده نکاح شوې دې نکاح دا ښځه څومره دې خاوند ته تړلې ده که نه ده تړلې پیزار پالش کوي که نه جامې دله استري کوي که نه د کور چوکیداري درله کوي که نه د بچو خدمت درله کوي که نه دا ولې کوي دا تا جنګ ګټلې او د کفارو سره جنګېدې دا دې وینځه راوستې وه نه دا خاندان نه لري دا مور او پلار نه لري دا قبیله نه لري نو دا ولې ستا دومره تابع شوې ده او ته پې دا ملکي کوي او حکومت پې کوي دا ولې رب العالمین وی دا په منځ کې زما یو عقد شوی دی چې هغې ته نکاح وایي دا زما حکم دی زما دی حکم دا ښځه تا ته داسې تابع کړې ده او چا چې د دې سره زیاتې وکړو د ښځې متعلق تپوس په د خاوند نه زه پخپله کوم رب العالمین دا حساب به زه پخپله علم د خاوند نه به د ښځې حساب رب العالمین وي زه پخپله علم سم خیال دی
د ملګری سره د سړي 2 کاله تیر شي 3 تیر شي کلس کالم تر چا سره مرګتیا وکي نو په دې لس کاله کې خو بستا دغه سره 1 کال یو ځای تیر شي لس واړه خو نه تیری کنه د ټولو نه زیات ژوند چې د سړي تیریږي هغه د بیبي سره تیریږي ښه نو چې ستا سره 50 سال تیر کی بیبي کنه او قیامت کې درته الله وایي چې مال د 50 کالو حساب نن راکا تا دا 50 کال څنګه ژوند تیر کړو د بیبي سره څه جواب بس ورکو جواب بس ورکو چې د 50 کالو حساب را نه په یو ځای وغواړي او دې ظالم بینه پریدي او نه به خزکی معلق پکور کی ساتلی نه خزکی او نه پریدي اسطانه الله تپوس کی کنا ته به خدای لورزی کنا چې درته وای چې 20 سال تا دا خزه پکور کی معلق ساتلی و بندا نه دی خزکول او نه دی پری خودله مال د دې شلو کالو حساب را څه جواب الله له ورکړي د شلو کال چې الله تیر په یو ځای تپوس وکي دا څومره ګران کار دا څومره ګرانه معامله ده په دې ځان پوه کې اشرف علي تنویر رحمت الله علیه یو کس راغی ورته وی په سفر وتلې ومه د کوره ډیره مده نه ومه وی دومره غیرتي یم چې کور ته رالم نو بیبي رانه تپوس نشو کولی چې ته چرته تلې بچو تپوس نشو کولی ما نه ښځه تپوس نشي کولی چې چرته تلې اشرف علي تنویر رحمت الله علیه ته حکیم الامت وایي ښه زمونږ په شان عالم نو زمونږ په شان علما به د هغه د شاګردۍ قابل نه چې سبق یې ته ویلي داسې عالم هغه ورته وایي نن د زما په مخ کې دا خوی ذکر کړ خو بیا چرته دا ذکر نه کوي په دې خوی بیا فخر ونه کوي هغه ورته ویلې وی دا د زناور خوی د زما په مخ کې بیا ونه وایي وی چې زناور د بار نه را دند شي نو کور کې بیبي او بچی پټ شي وي زناور راغې سکونه چقي چرته وی دا خوی دې ته په دې فخر کوي چې ته د سفر نه راغلې وې بچو را منډي کړې وې ابو چرته تلې وې بچی دې اوګي ته خطلې وې باجانه چرته تلې وې ته خو نوې دا دومره ورځې نوې بیبي راغلې وې چرته تلې وې ته ولې نوې تا ته مونږ نه یادېدلو تا ولې ته چرته تلې وې چې دا ټول درته راټول شوی وې ټول درنه تاو شوی وې تا ته وې چې ته چرته تلې وې دا د انسان خوی دی وې دا بیا زما په مخ کې چرته ذکر نه کوي نبی علیہ السلام وې دا ښه سړی نه دی ښه چې په بار ښي او د خپلې بیبي سره ترس چلیږي دا ښه سړی نه دی دا ښه سړیتوب دی الله ته نه دی قبول تعالی چې کله ښه سړیتوبونه الله تلی که نه چې د اخلاق څنګه نو رنبې بدرله د بیبي سره ښه سړیتوب څومره واول بدله دا پته لکېږي دا بار بدله رستو طریقه چې د خلقو سره څنګه او فلاحي کارونه یې څومره کړي دا به رستو تلل شي د ټولو نه رنبې بدرله د بیبي سره ښه سړیتوب دا تلل شي چې د بیبي سره ښه سړیتوب څومره دا به اول په تله کې بدرله دا چې د 50 سال ژوند درله وتلی او تا 50 سال د بیبي ته سپک کتلی دا بیبي په چار دیوالۍ دنده ناسته ته بار ګرځې 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 ماسخوتن راشي دا بیبي وایي ایبه ماسخوتن به راشي ما سره به خوږې خبرې وکړي ایبه زما یوه اسره شته او چې ماسخوتن راشي او دې ورسره خبرې هم نه کوي او د لاس نه خواړه سکم نه کوي یاسې دا بیبي تا نه به خدای یو ورځ تپوس کوي که نه ته به د خدای مخې له ورځې که نه د دې نه بل غټ ظلم شته ظلم دا ظلم دی دا چې هغه الله ستا تابع کړي ده او ته هغې ته سپک ګورې او په سمه خوله ورسره خبرې نه کوي او دا ستا په نکاح کې ده او دا تا ته تړل شوې ده او دا تا ته په کور کې ناست ته ولې د دې سره ښه رویت نه سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیبي عایشې ته وایي ماله اوبه راوړه هغې اوبه راوړې د ده سره به کور کې څوک تنګ شوي بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها چې اوبه راوړلې نه ویسکلې دي نبی علیہ السلام ورته وایي تا ته اوبه وڅښلې وی او وی په کوم ځای دې خوله لګولې وه چې اوبه دې څښلې وی په دې ځای وی راکه په هغه ځای خپله خوله ولګوله اوبه یې ترې وڅښلې دا د دواړو جهانو سردار دا د انبیاو سردارو دا به د جنت ته به اول د ټولو نه ړومبې دی ځي د جنت دروازه به د ټولو نه اول نبی علیہ السلام ته کوي بیبي ته وایي په کوم ځای دې خوله یخې وه چې په هغه ځای زه خوله کېږم دا غیرتي نه و ده کې غیرت نه و ته داسې غیرتي راغلی ته داسې زورور راغلی نبی علیہ السلام له الله د 300 کسانو طاقت ورکړی 300 کسانو طاقت ته داسې غیرتي راغلی بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها یو ورځ کور ته راغی دا بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها کوم عمرې کې واده کړی وه نو چې نبی علیہ السلام راښکاره شو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها له خپلې ملګرې راغلي لبې کولې لبې چې نبی علیہ السلام را دننه شو هغه ملګرې ټولې تیتر شولې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وایي زمونږ د ټول پروګرام ګډ وډ کړو بې ټیمه راغلی د دواړو جهانو سردار ورته وایي عایشې به زه به واپس لاړ شم او تاسو ځان له خپلې لبې کړم
زه به بیا وځم د کوره خو تاسو خپلې لرې کړه. دا غیرتي نو دا د انبیاو سردار نو د کور کې دا رویه کوله ستا کور کې څه ژوند دی ته به څه جواب الله له ورکوې چې د بیبي متعلق درنه الله حساب جواب به څه ورکوې. خاوند و ښځې له ګزار را پرېښود چې داسې ګزار را پرېښود نو لاس یې ونیو. بیبي ورته ولې دې لاس ونیو؟ ولې دې لاس ونیو؟ ته خو چا منع کړی نه وی دا لاس مې ځکه ونیو چې طالب یې داسې ګزار را پرېښود نو خپله لور راته رایاده شوله چې زما لورم په پردي کور کې دا غم د چا په نکاح کې ده چې هغې له څوک ګزار را پرېږدي زه به یې برداشت کړم. ته یې برداشت کولی شي په خپلې لور ګزار چې ته خبر شي چې ستا لور په پلانکي کور کې واده ده ته په هغې ګزار برداشت کوي نه نو دا ته چې نن ګزار ورکوي دا د چا لور نه ده دا یې پلار برداشت کوي دا د چا نه پیدا نه ده دا مور نه لري دا پلار نه لري دا قبیله نه لري او هغه راغلی دا استاد داسې تابع شوي ده او ته ورسره دا زیاتې کوي. نبی علیہ السلام دومره ښکلي اخلاق الله ورکړي چې د جنت البقیع مقبرې نه راغی که نه بیمار پته ورته چې په دې بیمارۍ کې به زه مرم پوه چې دې کې به وفات کېږي. د ده سره به بیبي تنګه شوې وه. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زما په سر دړ و ما نبی علیہ السلام ته ویل الله حبیبه زما په سر دړ دی وی نبی علیہ السلام زما د تسلی دپاره په سر دړ زما و او نبی علیہ السلام به وی وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه د سر دړ زما دی او امام الانبیاء وی وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه زما د سر دړ به په ما و امام الانبیاء به وی دا په ما دړ دی بیبي عایشې دا زما د سر دړ دی اور تی د الله حبیب سر به خوږي ما ته وی چې بیبي عایشې مخه پکېږه ستا سر خوږې به ښه شي او زما سر خوږې چې دی دا به ښه نه شي او زه به د دنیا نه لاړ شم زه به د دې سر خوږې نه مړ شم او ستا سر خوږې به الله ښه کوي ستا سر خوږې به ښه شي ته مه خفه کېږه ته مه خفه کېږه ستا سر خوږې به ښه شي نو په سر بدل زما او امام الانبیاء به وي زما د سر دړ زما د سر دړ او چې کله بیمار شي نو بار بار به وي د بیبي عایشې نمبر به کله راځي رضی الله تعالی د بیبي عایشې نمبر به کله راځي. اوس چې د ښځې خاوند بیمار شي نو ښځه ترې ترس شروع کړي د خدمت به کول او دا فطرت دی چې کله سړی بیمار شي نو د ټولو نه چې خواخوږې بندۍ د سړي ډه ته نږدې سړي ته هغه یاد شي چې د مې خدمت کول. نبی علیه السلام به بار بار وي چې یاره د بیبي عایشې نمبر به کله راځي. ټولو بیبیانو مشوره وکړله خیر الله حبیبه دا باقي ورځې د بیبي عایشې کره وباسئ ته د هغې ذکر بار بار کوي. بیبیانو ته به وي ماله به د عایشې په باره کې تکلیف نه راکوئ ښه دا مې ته ډېره نږدې ده ما دې باره کې تکلیف مه راکوه. وی ټولو بیبیانو اتفاق وکړو چې دا باقي ورځې د بیبي عایشې کره وباسه رضی الله تعالی عنها که ویره نبی علیه السلام زما کور ته راغی بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی